سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو نننۍ ویډیو کې د ازبکستان لارې بندېدو باره کې معلومات در کومه. کم چې نن سهار ما دغې باره کې پوسټ هم کړی و، نو غواړم چې دغه ویډیو کې همدې باره کې معلومات در کړمه. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. دوستانو نن زموږ په سلګونو هیوادوال په حیرتان بندر کې د ازبکستان حکومت لخوا راوپس کړی شوي. دوی ته اجازه نه ورکړه چې ازبکستان ته داخل شي. نن ما سره ځینې هیوادوال چې هلته موجود و دوی تماس ونیو. دوی ما سره خپل ستونزه شریکه کړه تر څو یې زه نورو هیوادوالو سره شریکه کړم. د دغو کسانو راګرځېدلو علت نه دی معلوم. نن د دغې موضوع په تړاو ما مختلفو کسانو سره خبرې وکړې، هم په افغانستان کې او هم ازبکستان کې. خو هر چا به مختلفې خبرې کولې. چا به ویل چې باید د ازبکستان ترانزیت ویزه ولري، چا به ویل چې ځینې کسانو سره په پاسپورټونو باندې متحده عربي اماراتو جعلي ویزې نیول شوي دي. همدغه وجه ده چې کسانو ته اجازه ونه ورکوي. ځینو راته ویل چې کم لوړپوړی چارواکی دې هېواد ته دې له وجې دا لار بند شوې وه. خو چا به یو قسم خبره کوله او چا به بل قسم. خو لنډه ده چې دغه لار خو کسانو لپاره اوس مهال تړل شوې ده. زه د موضوع ته کې به وم هغه کسان چې هلته پاتې دي هغو سره هم په رابطه کې یم. ځینې خو واپس د مزار څخه راغلل او ازبکستان کې هم کسانو سره په تماس کې یم. که د دې لارې خلاصولو باره کې کم نوي معلومات راتلل نو انشاءالله هغه تاسو سره زه شریکوم. خو اوس مهال کوم څوک چې په دغه لاره باندې د تللو پلان لري تر هغې پورې دې انتظار وکړي تر څو پورې چې خلاصولو باره کې کم نوي معلومات نه وي راغلي. د تاجکستان نه هم یو چا راته ویل چې کندوز په لاره به تاجکستان ته ځي. هغې نه هم کسان تللی شي چې متحده عربي اماراتو ته لاړ شي. خو دې لارې باره کې هم زه معلومات راټولوم. د هغې تر څنګ خپل پروازونو خو هېڅ درک نه لګي چې څنګه به شي، کله به خلاص شي. هر طرف ته مسافرو لپاره مشکلات دي. ځینې ملګري چې اماراتو کې دي دوی وایي چې موږ ازبکستان ته تللی شو. دغه برخه کې تر اوسه پورې کم معلومات نشته او نه یې څوک راګرځولي دي تر اوسه پورې. نو ممکن چې دغو کسانو ته به اجازه ورکوی کېږي چې اماراتو نه لاړ شي ازبکستان ته، ازبکستان افغانستان ته. نننۍ ویډیو هم دومره وه. که نوي معلومات سره راتلل هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. انشاءالله زه به هم په خبروم. نو ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او باد اوسئ.